د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موګړی د لاسو بجو لاندو مهمو خبرونو ته چارواکي وایي کابل کې د جنایي جرمونو په تور لسګونه کسان نیول شوي د کابل امنیتي چارواکي په دې ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو د 22 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړای د کابل د امنیتي قومندانۍ په وینا اعلامیه کې چنن خبره شوې راغلي چې دا کسان د پلازمینې له بېلابېلو سیمو څخه د افراطي عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي پر دوی د وژنو غلاو د غیر قانوني وسلو د انتقال اخلاقي جرمونو د جعلي پیسو ترویج د عامه نظم ګډوډول او داسې نورو جرمونو تور پورې دی د اعلامیې له مخې دغو کسانو څخه 4 میله وسلې او 2 موټر هم نیول شوي دي بلخوا مایکل ګوګل من وایي طالبان د خبرو له لارې واک ته د رسېدو لیوالتیا نه لري په ویلسن څېړنیز مرکز کې د افغانستان او سیمې د مسایلو څارونکی مایکل کوګل من وایي طالبان فکر کوي چې په مذاکراتو کې له یوه پیاوړي موقف خبرې کوي نو له همدې امله دې ته هم لیواله نه دي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي ځکه خو یې تر دې دمه د تاوتریخوالي ته ادامه ورکړې ده کوګل من دغه راز وایي چې طالبان لا هم د پاکستان له ملاتړ برخمن دي په دغه هیواد کې کورونه او مرکزونه لري او پاکستان دې ته لیواله دی چې دوی په افغانستان کې واک ته ورسیږي هغه وایي د سمه ده چې پاکستان له طالبانو د ملاتړ لپاره هڅونکی انتخاب نه لري خو بیا هم له دوی سره اړیکې پالي هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو کمزوري حکومت او داسې ادارې غوښتونکی دی چې د اسلام آباد خبره ومني نو له همدې امله هم له حکومت او هم له طالبانو سره دوستۍ اړیکې پالي او وروسته لنډ خبر ده چې هوا پیژندنې ادارې نن په 14 ولایتونو کې د واورې او بارانونو اټکل کړی هوا پیژندنې ادارې د مرغومې میاشتې له 8 تر 9 نیټې پورې د هیواد په 14 ولایتونو کې د ورښتونو له امله د سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی یا د ادارې ویلي چې نورستان کونړ ننګرهار لغمان کاپیسا پنجشیر پروان بغلان کابل سمنګان بدخشان تخار او کندوز ولایتونو کې د واورې او بارانونو اورېدو امکان شته دی او په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه هم راوځي لیدونکو له ملته مننه ښې چارې